درې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. کله چې موږ وایو هغه څوک دی، هغه څوک دی، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو: Wer ist er? Wer ist er? هغه څوک دی. موږ مثال په توګه وایم چې هغه زما ملګری دی. د هلک لپاره دغه ورډ یعنې لغت استفاده کیږي، هغه زما ملګری دی. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو: Er ist mein Freund. Er ist mein Freund. چې کله جنۍ وي بیا هغه ته Freundin وایي. Freundin جنۍ لپاره، مؤنث لپاره. که موږ وایو هغه له کوم ځای څخه دی، هغه له کوم ځای څخه دی، دغه جمله په الماني ژبه څنګه وایي؟ تاسو په کمنټونو کې ولیکئ چې نور دوستان هم زده کړي او تاسو هم زده شي.